د خیبر پښتونخوا حکومت ترجمان بیرسټر صیب د دارالعلوم حقانیه دوره کړې ده. په دې موقع د ویلي چې مذهبي او مسلکي هم آهنګۍ کې په ټولو مدرسو درنځي مواري پرېوځي. بیرسټر صیب په دې موقع د جمعیت علماء اسلام سیند مشر مولانا حمیدالحق سره ملاقات کړی دی. مولانا حمیدالحق هم په دې موقع امید څرګند کړی دی چې په کورمه کې به زر امن پځې شي. بیرسټر صیب د جدید مرکزي لایبررۍ دفترونو، کمپیوټر لیب او درسګاه دوره هم وکړه. دواړو مشرانو په ملکي سیاسي صورتحال خبرې اترې کړې دي. په خصوصي توګه دوی د خیبر پښتونخوا په صورتحال هم خبرې کړې دي. مولانا حمیدالحق د اطلاعاتو صوبایي مشیر بیرسټر صیب ته په صوبه کې د امن و امان خصوصا په کورمه کې د شیعه او سني تنازع په امن طریقې سره په حل کولو په کردار د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړي دي او امید یې څرګند کړی دی چې په کورمه کې به زر امن پځې شي. شکریہ ادا کرتا ہوں بیرسٹر محمد علی سیف صاحب کا کہ وہ آج جامعہ دارالعلوم حقانیہ کا وزٹ کرنے آئے اور اپنا تبادلہ خیال بھی ہمارے ساتھ انہوں نے کیا. مختلف ملکی سیاسی صورتحال پہ بھی بات کی اور مدارس پہ بھی بات کی. اور اس وقت جو پورم اور سدہ پاڑا چنار میں جو فسادات ہوئے ہیں اس میں بھی بیرسٹر محمد علی سیف اور ان کی انتظامیہ نے کافی دوڑ دھوپ کی ہے. ہمیں امید ہے کہ وہاں انشاءاللہ مکمل امن ہوگا. بیرسټر صیب په دې موقع زده کوونکو ته په وینا کې ویل دارالعلوم حقانیه نه صرف د خیبر پښتونخوا بلکې د جنوبي ایشیا لویه دینی اداره ده. د مذهبي او مسلکي هم آهنګۍ د لارې د امن قیام او ترقی ممکن ده. جو طریقہ تدریس ہے اس کو دیکھنے کا موقع ملا. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی خدمت میں، اسلام کی تبلیغ اور ترویج میں یہ ادارہ جتنا بہترین کام کر رہا ہے اس کی شاید مثال ہمارے اس پورے خطے میں نہیں ہے. اس کا یہ ایک تاریخی ورثہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ورثے کو آگے بڑھانا یہ ہمارا ایک دینی اور قومی فریضہ ہے. ان روایات کو زندہ رکھا جائے اور ان روایات کو آگے مستقبل میں آنے والی نسلوں تک ان کو محفوظ کیا جائے. اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا راشد الحق صاحب، مولانا حمید الحق صاحب اور ان کی تمام جو ٹیم ہے وہ انتہائی تحسین اور داد کی مستحق ہے. بیرسټر صیب ویل د جامعه حقانیه د علمي کردار ټوله دنیا معترفه ده. حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.